هر څوک جلا او خپلې ځانګړتیاوې لري. د 2000 میلادي کال د نړیوالې زده کړې د څارنې راپور چې د شمولیت او زده کړې په اړه دی په دې باور دی چې زده کړه هغه وخت اغیزمنه وي چې په خپل لمن کې تنوع ته ځای ورکړي. زده کوونکي باید دې ته اړ نه شي چې د ښوونیز سیستم سره ځان برابر کړي، بلکې ښوونیز سیستمونه باید د دوی اړتیاو سره سمون ولري. که زده کوونکي په ښوونځي کې د خوشحالۍ او منلو احساس ونه کړي، د زده کړې بهیر یې اغیزمن کیږي چې دا ټولنې ته هم زیان رسوي. سره له دې په ډیرو شتمن او بېوزله هیوادونو کې لا هم ځینو ماشومان ته له نورو څخه په جلا بڼه زده کړه ورکول کیږي. هغه ماشومان چې معلولیت لري یا کډوال شوي دي یا په بله ژبه خبرې کوي او یا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، تر ټولو ډیر زیانمن دي. د ښوونځي پالیسي ډیری وخت داسې برابرې شوي دي چې ځینو زده کوونکو ته د نورو په پرتله زیات لومړیتوب ورکړي، لکه څنګه چې ګڼ قوانین او تګلارې هم داسې دي. پر دې سربیره ډیری ښوونکي د زده کوونکو بیلابیلو اړتیاوو ته د ځواب ویلو لپاره کافي سرچینې هم په واک کې نه لري. ښایي په هغو کتابونو کې لکه څه ډول چې د ماشومانو پیژندنه پکې شوې ده دوی سم پې پوه نه شي، او ځینې ماشومان ممکن په دې پیژندنه کې خپل ځان ونه ګوري او داسې مفهوم ترې واخلي چې دوی د دې ځای برخه نه دي. ازموینه تر ډیره د زده کړې محدودې پوهې او لید له مخې جوړیږي چې په پایله کې ځینې زده کوونکي په چټکۍ سره له ښوونیز بهیر څخه لرې کیږي. دا پیچلې ستونزې باید هوار شي، خو دا چې زده کړه د هر چا حق دی، نه شمولیت هم د ټولو حق دی. ماشومان د زده کړې لپاره ځانګړې اړتیاوې لري، ځینې لږ وخت اړتیا لري او ځینې نور بیا ډېر. همدارنګه داسې تعلیمي پروګرام ته هم اړتیا لري چې منونکی، نوښتګر او د موضوع پورې اړوند وي. ډیره مهمه ده چې ښوونکي څنګه چمتو شي. هغوی ته باید لازم وسایل او روزنه ورکړل شي چې زموږ د اصلاحاتو لیدلوری پلی کړي او له هغو سرچینو څخه ګټه واخلي چې له محرومو کسانو سره مرسته وکړي. ښوونکي، ملاتړ کوونکي او د ښوونې وسایل باید لاسرسي وړ وي چې هر څوک ګټه ترې واخلي. د هغو کسانو په اړه کره معلومات راټولول چې له زده کړو بې برخې شوي له موږ سره مرسته کوي چې دوی پیدا کړو او لاسنیوی یې وکړو. محرومیتونه تر ډیره د وخت په تیریدو سره زیاتیږي، نو موږ نشو کولی چې ټول ګډونه یا شمولیت یوازې د یوې ډلې لپاره په پام کې ونیسو. د دې نابرابریو د له منځه وړلو لپاره مالي امکاناتو ته اړتیا شته چې باید عادلانه وویشل شي او د خلکو ځانګړو اړتیاو ته پام وکړي. موږ باید په ګډه کار وکړو، له مرکزي وزارتونو څخه تر سیمه ییزو چارواکو. د مدني ټولنې په ملاتړ حکومتونه او ښوونځي باید د خلکو پر مخ خپلې دروازې خلاصې کړي. په زده کړه کې شمولیت په ټولنه کې د فکرونو بدلون ته اړتیا لري چې له هر ډول استثناء پرته ټول زده کړو ته لاسرسی ولري. دې موخې ته رسیدل ستاسې په ګډون د ټولو مسؤلیت دی.